د افغانستان د اقتصاد د قوي کولو لپاره ډیر زبردست خبر راغی. ملا برادر تازه څه اعلان وکړ، څه ویلي دي، جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. ملا برادر وایي د بهرنیو ځواکونو پخوانی پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوو. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د دوی اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمري نمانۍ کې ترسره شوې. د ملا برادر مطبوعاتي دفتر وایي په دې غونډه کې له اجنډا سره سم پر ټاکل شوو موضوعاتو بحث وشو. په غونډه کې پریکړه شوې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې دي پر ځانګړو اقتصادي زونونو د بدلولو په موخه په تدریجي ډول له پلان سره سم د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته وسپارل شي. د ملا برادر دفتر وایي په همدې موخه د لیادو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. همدا ډول په غونډه کې پریکړه وشوه چې د شاواروس بند د پاتې چارو د بشپړېدو او د چارو د کیفیت په اړه د اقتصادي معاونیت د استازي په ګډون ټاکل شوي پلاوي ته دنده وسپارل شوه چې د یاد بند د پاتې چارو او کیفیت په اړه خپلې څېړنې ترسره او راپور د اقتصادي کمیسیون راتلونکي ناستې ته وړاندې کړي. د خبرپاڼې له مخې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د اوسپنې بټلۍ او برېښنا اړوند لومړیتوبونو په موخه د دوه جلا کمیټې د اوسپنې بټلۍ ادارې په سرپرستۍ او د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ جوړې او د اوسپنې بټلۍ او د برېښنا تولید اړوند هغه پروژې مشخصې کړي چې د افغانستان د داخلي عوایدو پر مټې ودانیزې چارې بشپړېدای شي. همدا ډول په غونډه کې پر بار موټرو د جی پی ایس سیستم نصبولو موضوع په اړه هم بحث وشو. پریکړه وشوه چې موظفه کمیټه دې په دې اړه له اړوندو شرکتونو سره خبرې وکړي او راپور د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. د غونډې په بله برخه کې د نوي ښار د پارک جوړولو په طرحه هم هراړخیز بحث وشو. پریکړه وشوه چې یاده طرحه کې راغلي تعدیلونه دې له کور او ښار جوړولو وزارت او همدارنګه کابل ښاروالۍ سره شریک او له هغې وروسته د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.